سلامونه قدرمنو نوروز عمر امید یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په هماغه ځای کې ولاړ یم چې میاشت یوه نیمه مخکې ما تاسو ته یوه ویډیو کړې وه او درته ویلې مو چې ډېره مهمه ویډیو ده. نو هماغه مهمه ویډیو ده او ډېرو مسافرو ورونو ما ته میسیجونه کول بار بار چې هغه د جومات کار تر کوم ځای پورې رسېدلی دی. نو بالکل په دغه ویډیو کلیپونو کې زه تاسو ته ښیم چې د جومات کومه مخکینۍ ډانچه ده، محراب دی، هغه علاقه چې ده هغه ټوله جوړه شوې ده او ورسره چې د دې کوم فرنټ دیوال دی د انګړ هغه هم په خپل دغه باندې ودرول کېږي، لګیا دی د هغې هغه کار هم تر څه نه څه هغه ته تکمیل ته رسېږي. خو ورسره د جومات دغه برخه کومه چې د جومات د نننۍ برخې دیوالو چون همدې ته کار بند و، نو تاسو ګورئ چې د دغه جومات ډانچه چې ده هغه په ستنو باندې درول شوې ده. د جومات د چپ طرف ته چې کوم دیوال دی دا شهید کړلی شو او د دې هغه کوم اساسي ډول باندې دی کوم چې په پوخ ډول باندې دی هغه به رغول کېږي. نو تاسو غوښتنه کړې وه چې د جومات چارې تر کوم ځای رسېدلي دا و د جومات معلومات اوس په ټولو مسافرانو باندې غږ کوو، ځکه چې دې دپاره چې کومه دغه لګېدلې ده احصایه تقریبا کروڑ نه پاسه خرچه په دې باندې عموما راځي. صرف او صرف د فرنټ دیوال، محراب او دغه علاقه شوې ده، نور باقي پاتې دی او پیسې هم چې دي په فنډ کې ډېرې کمې دي. نو تاسو که چېرته په دغه کې خپله برخه اچول غواړئ، دغه ثواب کې ځان شریکول غواړئ او آخرت ته یوه توښه جوړول غواړئ، نو د دې نه بهترین ځای بل نشته. ستاسو په تمه، ستاسو په امید دغه جومات چې دی دا دی د دې د شهیدولو چارې روانې دي. نو موږ ټول تاسې نه غوښتنه کوو چې دغه ټلیفون شمېرې کومې چې په دغه سکرین باندې تاسو ته ښکاري په دې باندې رابطه وکړئ او خپله برخه په دغه جومات کې واچوئ چې څومره ستاسو وس کېږي. خصوصا ډېره تمه هغه خارجي مسافرانو ته کوم چې په عربي هیوادونو کې دي، کوم چې په خلیج هیوادونو کې دي، کوم چې په یورپي ملکونو کې دي، هغه ټولو باندې به زموږ غږ وي چې په دغه کې تاسو خپله برخه واچوئ. کوم چې دلته د سر رسوخ خلک دي هغوی نه هم ډېره زیاته هیله ده، امید ده چې انشاءالله په دغه د خیر په کار کې زمونږ او ستاسو مشترک کار کې به موږ نه خپل وس، خپل توان، خپل طاقت چې دی نسپموي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا و د نننۍ ویډیو هغه اپډیټ او هغه معلومات چې تاسو ته هم درکړه. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسافر ورونو، دا زموږ جومات ته نن باندې دواړه جوماتونه شهیدان کړي دي. تاسې خپله برخه کې واخلئ او خلکو کومک یې کړي، خو خرچه ډېره پرې راځي او تاسې ته موږ ډېره په تمه یو له خیره سره تاسې چې کومک ونه کوئ دا جومات موږ نه پاتې کېږي او دا جوماتونه ټول په چندو جوړېږي. موږ مهاجر یو، مسافر یو، تاسې ورونه یو او تاسې موږ سره کومک وکړئ. تاسې ته خواهش کېږي چې موږ سره کومک کوئ. خدای الله امرو خوشحاله را، خدای په خیر ډکه موږ له خپل کورو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د عربو مسلمانانو ټولو ته سلام خو دروند ورسېږي له درکه دی عبدالله جان او مسافرو ټولو ته د سلامې فصل سلامه. موږ د انګو جومات کټکانې کې هم شهید کړی ده او مننه کوو چې تاسو غټ غټ کوشش را سره وکړئ دا جومات موږ په برابر کړو. وسلام او مسافرین په خیر. ډېره مننه.